السلام علیکم. نن را سره پروګرام کې بیا بابا رحم الله سار صاحب موجود دی، نو راځئ چې کلام واورو. سار مننه جی. دا د سره یو کلام شریک کوم کنه. دا داسې اختر خو په ختمېدو دی، خو دا هم داسې د اختر په دې ورځ باندې مې لیکلی و، نو پیله د سره دا شریک کوم. په خپل کور کې یم بې کوره په اختر کې، چې تر څو یمه بې موره په اختر کې. مننه. د میلو د اتڼونو پاتې نه یم، اوس پرېوتی یم له شوره په اختر کې. مننه. غږ راونه کړي یو تور سلي ته جاړم، چې یې لاړ شمه تر ګوره په اختر کې. مننه. ما یوه داسې جنازه په اوږو وړي، ملا مې ماته د له زوره په اختر کې. مننه. ما یوه داسې جنازه په اوږو وړي، ملا مې ماته د له زوره په اختر کې. یو تصویر مې د مخ سترګو ته ولاړ وي، جاړم زه له دې انځوره په اختر کې. مننه. یو تصویر مې د مخ سترګو ته ولاړ وي، جاړم زه له دې انځوره په اختر کې. ټول همزولي چې د مور غېږې له لاړ شي، ورته وسوځم بې وره په اختر کې. ټول همزولي چې د مور غېږې له لاړ شي، ورته وسوځم بې وره په اختر کې. اوس مې خویندې د دعا نه بېنوازي، جاړي ښه په زوره زوره په اختر کې. ما سهرې غم بیخي په داسې حال کړي، ما سهرې غم بیخي په داسې حال کړي، لکه پیغله شي بېروره په اختر کې. ما سهرې غم بیخي په داسې حال کړي، لکه پیغله شي بېروره په اختر کې.